د لمانځه ژباړه زه تاسو ته ډېر په ساده او اسانه لهجه باندې وایم، د دې لپاره چې زموږ ستاسو په لمانځه کې توجه برابره شي او عاجزي پکې راشي. نو ډېر وخت مو نه نیسم، ځئ چې پې ورځئ. السلام علیکم. د لمانځه ژباړه یا ترجمه دا ده: الله اکبر، الله تعالی ډېر لوی ده. سبحانك اللهم، پاکی ده تعالی را ای الله، وبحمدک، او تعالی را ثنا ده، وتبارک اسمک، او برکت والا ده نوم ستا، وتعالی جدک، او لوړ د شان ستا، ولا اله غیرک، نشته ده د عبادت لایق بې له تانه. اعوذ بالله، پناه غواړم په الله تعالی باندې، من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. بسم الله، شروع کوم په نامه د الله، الرحمن چې عام مهربانه ده، الرحیم چې خاص رحم کوونکی ده. الحمد، ټول صفتونه لله، خاص الله تعالی لره دي، رب العالمین چې تربیت کوونکی ده د مخلوقاتو، الرحمن چې عام مهربانه ده، الرحیم چې خاص رحم کوونکی ده. مالک یوم الدین، واقدار ده د قیامت د ورځې. ایاک، خاص تا لره، نعبد، عبادت کوو، و ایاک، او خاص تانا، نستعین، مدد او مرسته غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، برابر کړي مونږه په لاره نیغه باندې، صراط الذین، په لار د هغه کسانو، انعمت علیهم چې تا فضل کړی ده په هغوی باندې، غیر المغضوب، نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی ده تا ور باندې، علیهم په هغوی باندې، ولا الضالین، او نه لار د ګمراهانو. آمین. ای الله زمونږ دعا قبول کړي. قل هو الله احد، قل هو، هو الله، هغه الله، احد یو دی، الله الصمد، الله تعالی بنیاز ده، لم یلد، نه یې څوک زیږولی، ولم یولد، او نه له چا نه زیږېدلی، ولم یکن له، او نشته ده د هغه لپاره، کفوا برابر، احد هیڅ څوک. الله اکبر، الله تعالی ډیر لوی ده. سبحان ربی العظیم، پاکی ده رب زما لره چې لوی ده. سمع الله، اوری الله جل جلاله، لمن حمده، وینا ده هغه چا چې صفت یې کوي. ربنا لك الحمد، ای ربا زمون تا لره دی صفتونه، تا لره صفت دی. الله اکبر، الله تعالی ډیر لوی ده. سبحان ربی الاعلى، پاکی ده رب زما لره چې اوچت ده. الله اکبر، الله تعالی ډیر لوی ده. التحیات، ټول د وینا والا عبادتونه، لله، خاص الله تعالی لره دي. والصلوات، او همدارنګه ټول بدني عبادتونه. والطیبات، او همدارنګه ټول مالی عبادتونه. السلام علیک، سلام دی وی پتا باندې، ایها النبی، ای پیغمبره، ورحمت الله، او رحمت دی الله دی وی پتا باندې، وبرکاته، او برکتونه دی الله دی وی پتا باندې. السلام علینا، سلام دی وی په مونږ باندې، وعلى عباد الله الصالحین، او دی الله جل جلاله په نیکو بندگانو باندې. اشهد، زه گواهی ورکوم، الله اله، چې نشته ده د عبادت لایق الا الله، مگر الله تعالی ده. و اشهد، او زه گواهی ورکوم، او زه گواهی کوم، ان محمدن، چې بشک محمد صلی الله علیه وسلم، عبده، د هغه بنده ده، و رسوله، او د هغه استازی ده. اللهم، ای الله، صل رحمک علی محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد،
او په کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما صلیت لک سرنګ دي چې رحم کړیو علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او په کورنۍ د ابراهیم علیه السلام باندې انک حمید مجید بشکه ته ستایلی شوی مجید لوړ شان والای اللهم بارک ای الله برکت وروا علی محمد محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او په کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما بارکت لکه تا چې برکت ورولی و علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او په کورنۍ د ابراهیم علیه السلام باندې انک بشکت حمید ستایلی شوی مجید لوړ شان والای اللهم اے الله ربنا زمون ربا آتنا راکړې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنه نیکی وفي الآخرة او په آخرت کې حسنه نیکی وقنا عذاب النار او وساتي مونږ د عذاب د اورنا السلام علیکم سلامتی دی په تاسو باندې ورحمت الله او رحمت دی الله دی په تاسو باندې